د تاریخ له زرینو پاڼو. د ملوکو طوائفي یعنی ځانځاني واکمنیو په دور کې عیسایانو د اندلس طلیطله یا طلیدو ښار محاصره کړ. په دغه محاصره کې د اندلس اسلامي پاچاهانو د خپل ورونو سره هیڅ مرسته ونه کړه. بالاخره د مسلمانانو له مرستې او ملاتړ څخه ناامیده د طلیطلې امیر د اسلامي ایالتونو پاچاهانو ته په مختصر خط کې ولیکل: دا یاد ولرئ، نن د خپل ورونو یوازې پرېښودل اصلاً ستاسو د ذلت او ستاسو د مرګ پیلامه ده. همداسې وشول. د طلیطلې ښار له سقوط څخه وروسته په اندلس کې د مسلمانانو سیاسي او نظامی زوال پیل شو او د مملوکه پادشاهانو سلطنتونه یو په بل پسې د عیسایانو په لاس سقوط شول. فلسطین. د تاریخ له زرینو پاڼو.